دا په خوست کې د یاد ولایت او د هیواد بېلابېلو ولایتونو قاریانو ترمنځ د حسن قرآت جوړې شوي سیالۍ دي چې پکې تر 200 پورې قاریانو برخه اخیستې ده. د پروګرام تنظیمونکي وایي چې اساسي موخه یې د برخه ته وده ورکول او په راتلونکي کې د هیواد او سیمې په کچه بېلابېلو سیالیو کې د ګډون پر مهال چمتووالی نیول دي. او دا محافل چې موږ تېروو صرف د مقصد دغه ده چې د قرآن کریم ته زموږ د افغانان د وروڼو ماشومانو وهڅېږي تر څو په ښکلي مقام کې او ښکلې لهجه کې تلاوت وکړي. د ځینو په اند دا ډول سیالۍ کولی شي چې د قرآن کریم غوره حسن قرآت استعدادونه استخدام او په راتلونکي کې د هیواد نوم روښانه کړي. او د پیدا ګټه دا ده چې خلک زده کړي، تجوید سره په صحیح معنا سره قرآن زده کړي او صحیح الفاظ یې وایي. هغه څوک چې صحیح قرآن وایي رحمتونه پرې ورېږي. دا یو داسې علم ده چې ټولو علومو کې بهترین دی، ولې چې تعلق کلام الله سره دی. نو دلته موږ محافل تیار کړی دی. په محافل کې الحمدلله موږ سره د افغانستان د مختلفو ولایتونو لکه بدخشان، مزار شریف، کندوز او لغمان، کابل، پکتیا او داسې نور ولایتونه قاریان راغلي دي. د قرآن کریم د حسن قرآت دغو سیالیو ته له ګاونډي هیواد پاکستان قاریان هم دعوت شوي وو. دوی وایي په دې ډول سیالیو سره نه یوازې یا د برخې ته وده ورکول کیدای شي، په ورته وخت کې د قرآن کریم سپېڅلي کتاب د سولې پیغامونه هم خپرېدای شي. الحمدلله ډېر یو غټ ډېر یو هغه محفل را روان دی. الحمدلله اوس شروع دی. موږ په دې کې راغلو. الحمدلله ډېر شپه مې دلې وکړې. الحمدلله ډېر خوشحاله یم. د ډېر میلمستیا څخه ډېر تشکري کوم دی. په خوست کې په شخصي لګښت یاد نوښتونه داسې مهال رامنځته کیږي چې په تېر کې د افغانستان بېلابېلو قاریانو په سیمه ییزه او نړیواله کچه جوړ شوو سیالیو کې غوره مقامونه ګټلي دي.